الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. شپږم سپاره ده او د سورة النساء آخر آیت دی. دې سورت کې مختلف قسم احکام ذکر کړل شو او ورسره د میراث چې کوم حصص شو هغه هم ذکر کړل شو. اوس په دې آیت کې هم د میراث یو څو سورتونه دا ذکر کړي. یستفتونک دوی تپوس کې استانا یو سړی میراث دی او دا سړی مړ شو. اوس د میراث با څه طریقه کار کیږي او په کومه طریقه باندې به دا تقسیمیږي. یستفتونک دوی تپوس کې استانا د میراث سړي په باره کې. نو قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله یفتیکم الله حکم بیانې تاسو ته فی الکلالة په باره د میراث د کلاله سړي. کلاله میراث ته ویل کېږي چې نه والد وي او نه ولد وي. نو د دې په دې کې دا درې صورت ذکر کړي. اوله صورت دا دی یو سړی دی دا مړ شو د بچیم نشتا یعنی فروع نشتا او دغه شان د اصولم نشتا مور او پلاریم نشتا او دغه شان نکاح وغیرہ دایم نشتا. وس در لپاره با رور یا خور وي. وس د خور وا دا خوري د مور او پلار دوان نه وا یا صرف د مور نه او د پلار نه دا نه وا. نو دی خور ته څومره ملاويږي؟ نو دی خور ته باندې مه حصہ ملاويږي او دا بقیا دا به عصبو ته ملاوي. یو سړی دی کلاله سړی دی میراث د دې خور دی یو دا سړی مړ شو نو دی خور ته نیمه حصہ ملاويږي او دا بقیا نیمه دا به عصبو ته ملاوي. نو ان امرؤ دا غولې صورت ذکر کوي چې چیرته یو سړی هلاکت دی مړ شي ليس له ولد او د دې لپاره اولاد نه او نه دا شانتي والد وي سلایم نه وله اخت او د دې لپاره خور وي. وس دا خور کو د مور او پلار نه وي او یې صرف د مور نه وي کو اللاتی وي او کو عیانی وي. فلاها نصف پس د دې خور د لپاره باندې مه حصہ وي ما ترک هغه چې دی مړي پرې خو دي. وهو يرثها دا دویم صورت ذکر کوي. وس دا خور مړه شو نو دې سړی ته په میراث کې څومره ملاوي؟ نو کوس د دې خور اولاد نه نو دا سړی به د دې خور نه ټول مال چې وړي ځکه دې صورت کې دا عصب ګرځي. وهو يرثها دا سړی به میراث وړي د دې خور نه ټول مال ان لم يكن لها ولد کچرته د دې خور اولادي دانو. فان كانت اثنتين دا یو دریم صورت ذکر کوي. وای کچرته وی دا خويند دوا فلهما الثلثان نو به مال درې حصے کړل شي. دوه حصے دا د خويند ته ورکړل شي دا یوې سبا نور عصبو ته نه ملوي. فلهما الثلثان پس د دې دانو لپاره دوه ثلث دي یعنی په دریو کې دوه حصے دي مما ترک هغه چې د مړي پرې خو دي. وان كانوا اخوه دا څلورم صورت ذکر کوي. وس کچرته دوی وی رونه او خويندې یعنی رونه هم دي او خويندې هم دي رجالن و نساء یعنی سړي او زنانا نو بیا به دسه طریقه کوي طریقه کاری
چې سړی ته به 2 حصے ملاويږي او خور ته به 1 حصہ ملاويږي. نو فلذکر پس د نارینه لپاره مثل حظ الانثیین پشان د حصے د 2 زنانو کړي. یبین الله بیانې لكم تاسو ته دا شریعت او دا ولی بیانې ان تذلوا دی وجنه چې تاسو گمراه نشي. ځکه یو سړی به ډیر زیات منځونه کوي، مفسرینو ذکر کړی دي، ډیر زیات حجونه بم کوي، عمره بم کوي، نور ډیر زیات نیک کارونه وکړي، خو په دې باندې با پر دې حقوق وي هغه حق بدن یې ورکړي، نو چې دا څنګه مړ شي ډایرکټ به جهنم ته شي. نو دې وجنه الله یبین الله لكم ان تذلوا الله بیانې تاسو دا شریعتونه دې لپاره چې تاسو گمراه نشي. زمونږه دا یو غلط فهمي پراته را لکه پلار او نکم نه دا ورکړي، نو مونږ څنګه چې دا ور اوس پلار او نکاح په غلطه باندې روان یو شی نه دی ورکړي، نو ته ولې په غلطه باندې چې هغه روانېږي؟ او تاسو سره چې حق ورکول سوچو کې چې ستا د پلار او د نکاح او دا شان د نکاح دا پاتې شو خوستان هم پاتې کیږي، نو ولې خپل قبر چې دا تنګي او ولې خپل آخرت چې دا خرابې؟ نو چې کوم حقوق دی وسه هغه خلکو ته حواله کوي، هغه خور حق دی کو دا چې حق دی، خپل حق چې بس هغه ورته حواله کوي، د مرګ د ژوند اس پتا نه لګيږي. ځکه الله یبین الله لكم زکه تاسو دا شریعت بیانوم ان تذلوا دی وجنه چې تاسو گمراه نشئ. والله بكل شيء عليم الله په هر شي باندې فوه دی. یستفتونک او دوی تپوس کې استانا قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله یفتیکم الله حکم بیانې تاسو ته فل کلالتی په بارات د میراث سړي کې، یعنی په میراث د میراث سړي کې. ان امرؤن کچرتوی سړی هلاکا او دمړ شي لیس له ولد د لپاره نوی اولاد وله اخت او د لپاره خور وی فلها نصف پس د خور د لپاره نیمه حصہ دا ما ترک اغا چې دی مړي پر خودي وهو يرثها او دا مړ وهو يرثو دا سړی به میراث وړي د خور نه ان لم يكن لها ولد کچرت نوی د خور د لپاره اولاد فان كانت اثنتين پس کچرت وی دا 2 خويندې فلهما الثلثان پس د دې د لپاره په دریو کې 2 حصے دي مما ترک اغا چې دی مړي پر خودي. وان كانوا اخوه او کچرتوی دارونه خويندې رجالن سړی وی ونساء او زنانوي فللذکر پس د پاره د نارینا مثل حظ الانثیین پشان د حصے د 2 زنانو کې دي. یبین الله بیانې لكم تاسو ته شریعت ان تذلوا اصل کې دی الله تذلوا دیو جنا چې تاسو گمراه نشئ. والله او الله تعالی چې دی بكل شيء په هر یو شی باندې علیم په دې. یستفتونک دوی تپوس کې استانا قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله یفتیکم الله حکم بیانې تاسو ته فل کلالتی ببارا د میراث سړی کې. ان امرؤن کچرتوی سړی هلاکا مړشي لیس له ولد او نوی د لپاره اولاد وله اخت او د لپاره خور وی فلها پس د خور د لپاره نصف نیمه حصہ دا ما ترک اغا چې دی مړي پرې خودي وهو يرثها او دا به میراث وړي د خورنا ان لم يكن لها کچرت نوی د خور د لپاره ولد اولاد یعنی ټول مال به وړي. فان كانت اثنتين کچرت وی دا خويند 2 فلهما الثلثان پس د دوانو د لپاره په دریو کې 2 حصے دي مما ترک اغا چې دی مړي پرې خودي. وان كانوا اخوه او کچرت وی رونه خويندې رجالا یعنی سړی و نساء او زنانا فللذکر پس د پارا د سړی پس د پارا د نارینا مثل حظ الانثیین پشان د حصے د 2 جنکو کې. یبین الله بیانې لكم تاسو ته شریعت ان تذلوا الی الله تذلوا د لپاره چې تاسو گمراه نشئ. والله
او الله تعالی چې دی بكل شيء په هر یو شی باندې علیم په دې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله سمل سموري په دې باندې پورا د عمل کول توفیق راکړي. الله خپل رضا خپل تعلق خپل محبت نصیب کړي. الله دا سورۃ ستا په فضل او ستا په توفیق سره چې دا ختم شو. الله ډېر احکامات په دې سورۃ کې ذکر کړل شو. الله دا احکامات زمونږ په عمل کې چې اغراولي الله مونږ ته فری باندې پورا د عمل کولو توفیق را لراکړي. الله په دې کې به زمونږ په ویلو کې کمې شوي او ردل کې مم کمې شوي الله تیرا ته چې هغه معاف کړي. الله دا زمونږ د نجات ذریعہ وګرځي. او الله زمونږ څومره مردگان دي الله د دې صورت څومره اجرونه ثوابونه دي الله د اغیر حنته ورسي. الله د هغوی قبرونه دا منور کی. الله د هغوی قبرونه حد نظر پورې چې دا ورته کولاو کی. الله دا کم سخت سفر باندې تلی الله دا سخت سفر دا ورته آسان کی. الله مونږ تم دا سفر فوت دې مونږ غافل یو. الله مونږ د غفلت د خوب نه رابدار کې او دا سفر د لپاره مونږ ته د نیک اعمال کولو توفیق چې اگر لرا کی. الله دا سخت منازل راته آسان کی. هو څومره بیماران دي دعاګانې ورته وکي. الله د دې صورت د حرکت صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کی. الله څومره بیماران دي الله صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کی. خصوصا د دې چې لور بیمار ده هسپتال کې د ډیر ورځې الله دوی ته صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کی. الله خپل لاړ چې هغه ولدارو کی. الله خپل لاله چې هغه ولدارو کې نور څومره بیماران دي محله کې دي نور ځکونو کې هسپتالونو کې کورونو کې هر ځای کې الله ټول ته صحت کامله عاجله مستمره چې هغه نصیب کی. الله څومره قرضداري دغه قرضونو د خپل خزانه غوښمنه چې هغه بندوبست وکي. الله څومره مسافرونه دي دغه منګول خپل کورونو ته چې هغه راولي. الله مونږ ټول ته حلال رزق را لراکي. الله د حرام نه چې هغه مونږ محفوظ کی. الله د خپل دین خدمت چې زمونږ په اعلی پیمانو سره واغستل کی. الله فعرش معلا باندې زمونږ د قبولیت چې هغه فیصله وکي. الله د خپل معصیت او نافرمانی نه چې مونږ محفوظ کی. الله په خپل منځ کې زمون اتفاق او اتحاد نصیب کی. الله کم بغضونه دي حسدونه دي کینې دي نفرتونه دي الله هر قسمه جسمانی روحاني بیماریان دي الله دا ټول زمون نه هغه او باسي. الله موږ مسلمانان او مؤمنان او تابع مؤمنان رونه دي الله موږ رونه چې هغه جوړ کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وصحبه